بدل شي. رهبر صاحب تاسو د لفظ راوړی دی الغشي، نو که د تاسو جمله یا شعر راوړم زه په پوره پوه شم. غشي چې کوم دی نو دا دورې ته وایي، د بېهوشۍ چکر ته، لکه دا میرګي چې راشي او دی بېحاله شي دغې ته هم غشي وایي. یا د سړي تیزه طبع وي او هغه بېسودي وایي دغې ته هم غشي وایي. دوره، چکر، بېسوده کېدل، په ځمکه راپرېوتل، که هغه د خفګان نه وي او که د بیمارۍ نه وي. اوس تاسو دا لفظ راوړی ارغشي، نو په دې زه نه پوهېږم چې دا ار دی یا اور دی. نو که تاسو شعر پوره راوړو نو زه به په دې باندې پوه شم. بل لفظ موږ څخه دی شرغشي، نو په اردو کې د سرکنډه وایي. د دې پاڼه ډېره تېره وي او چې څوک یې ریبي او په لومړي ځل تجربه یې نه وي نو دا لاس ورغوڅوي. نو د پښتو متل وایي شرغشي په کلک لاسونو رودلی کېږي، یا د بل لاس کلک اچوي. شرغشي هغه شی دی چې زمونږ قلم ته هم جوړېږي. پخوا زمونږ ما چې کوم همزولي دي یا زما نه مشران دي، موږ په تختۍ باندې د شرغشي په قلم باندې لیکل کول. او دې نه زمونږ دا مشران چې کوم دی نو ښکارۍ هم جوړوي د ډوډو لپاره. دا شکور چې وي دا پاسه د میزره تاوي، خو دې کې دننه چې کوم دی شرغشي. نو موږ څخه بل لفظ دی شرغشي. تشهیر دا د شهرت نه دی، مشهور. تشهیر، مشهور، شهرت، اشتهار دا د یو خاندان الفاظ دي. تشهیر وایي چې یو څیز ته مشهور کې د هغې اشتهار په اخبار کې ورکړي، نه مشهورتیا لپاره چې خلک خبر شي. تشهیر. مایکروسکوپ، دې سره تاسو سکوپ نه لري کړی، دا د میډیکل آلې ډاکټر دی غاړه کې ځونډي غوږونو کې دوه لګي او د مریض په سینه باندې کېږي. د هغې په ذریعه باندې د ډاکټر د مریض د سینې دړکن، د زړه حرکت، د نورو اعضا نه نبض ومونیسي. هغه پې د انسان د ساه اخیستو د پېپړو د دې جایزه اخلي. دې ته وایي مایکروسکوپ. ملګرو خبره چې دا غش په عربۍ کې دوکې ته وایي، خو هغه د غین شین غش، دوکه 420. دغسې غشاش بیا وایي دوکهباز ته، ګڼکپ دوکهباز 420. رهبر صاحب ما هو دې باندې څلور ځله رالم تاسو ته موجود غشي په دې باندې زه پوه نه شم تاسو پوره جمله یا شعر راړئ، زه دلته اصطلاحي معنا انشاءالله کوشش کوم چې راوباسم. فراست، فکر، عقل، دا اکثر مرکب راځي د فهم فراست. عربیان متل کوي وایي د مؤمن د فراست نه به یره کړي. فراست تدبیر ته وایي، خیال او فکر ته وایي، ښه سوچ ته وایي. او فراس وایي چې د اتې موږ درکړو، نو فراس وایي د اسپې بچي ده فراس، چې زلمی شي او د هغې داسې نوم یې دی عمر یې لږ هغه ته وایي فراس. خیر هم وایي ته فراست. تاسو لفظ کوم راوړی دی فراست، نو دا وایي تدبر ته، سوچ ته، عقل ته، فهم ته فراست. ریاضت دا د ریاض نه دی، اصل کې ریاض جمع د رودې ده، او روده وایي باغچې ته، او ریاض هغه ځای ته وایي چې هلته کې ډېر زیات باغچې وي. نو چونکې باغچه په ډېر محنت سره جوړېږي، د عام فصل په لحاظ سره یا عام د بوټو په لحاظ سره، دغه ځای کې ریاضت چې کوم دی یاد لکه مونږ وایو ریاضي، کوم چې د حساب کتاب وي نه، کوم ډېر محنت پکار دی، ذهن پکې ویښ پکار وي، په دې وجه باندې د هغې نوم ایښی دی ریاضي. نو ریاضت چې کوم دی هغه عمل ته وایي چې هغې کې ته ډېر محنت کوي. څوک چې د نه دغه سره تعلق ساتي، د ګانې سره د تندرغاړي، نو په وړوکوالي باندې د هغې مور پلار چونکې هم د هغې سره تعلق ساتي، نو دې بچو باندې سهار وختي پاسوي او په دې باندې چې کوم دی هغه تمرین کوي. دغه ته ریاضت وایي. یو شی بار بار ویل او هغه ټیکول، تلفظ ټیکول، غاړه ټیکول، دغې ته ریاضت وایي. اوس شعري ریاضت چې په شعر باندې محنت وکړي،
تا خو غزل ولیکي او شاعر یا یو شعر ولیکو د هغې بیا جاج واخلي چې د دې وزن برابر دی، هغې رنګ لوستلی کي، بیا بهر یې وګوري، بیا د قافیې عیوب او محاسن وګوري، بیا یې ردیف وګوري، بیا یې مفهوم وګوري، بیا پکې تراکیب وګوري، بیا پکې سنت وګوري. نو دغه ټول عمل ته وایي شعري ریاضت. خمار او سرور دا دواړه د نشي کیفیت دی او دا شرابي ته د شراب څښلو باندې خیږي. نو کله چې یو میخوار شراب څکي او دی نشه کېږي دغې ته سرور وایي، مستي پکې راځي. بیا دغه مستي چې کله یو حد ته ورسېږي بیا دی ورو ورو هوش ته راځي، دغې ته خمار وایي. عربۍ کې خمر شرابو ته ویل کېږي. نو دا عموما زموږ شاعران د خمار لفظ چې کوم دی نو د سرور په ځای استعمالوي. دا یو غلط العام ده، د نشي کیفیت دی، خو هغه نشي کیفیت دی چې کله سړی د شرابي نه نشه پتلوي دې ته خمار وایي. لکه خماري سترګې دا شی ټیک دی، لکه د سترګې مستې شوي په شرابو اوس دې نه نشه ځي دا سري دي او ته په هوش کې راځي ته خماري سترګې ټیک دی. خو لکه شراب لکه خمار مې کا دلته کې دا شی غلط دی. ای سره شرابي سرور کې راځي چې کله سرور ته ورسي او بیا نشه په کمیدو کېږي دغه ته خمار وایي. او خمر چې کوم دی نو هغه شرابو ته ویل کېږي. او کن فیکون دا خو د عربۍ لفظونه دي او د سورت یاسین اخري آیاتونو کې اخري آیات دا دی چې انما اذا اراد شیئا نقول له کن فیکون، چې الله تعالی عز وجل د یو څیز اراده وکړي چې اوشه کن اوشه فیکون نو هغه وشي. خو دې کې دا واو نشته، دا دی کن فیکون. یعنی ګوره چې یو انسان یو مونږ په دار الاسباب کې ژوند تېرو، هر یو کار چې کوو نهایله به اسباب اختیارو، لیکن الله تعالی چې کوم دی هغه د عالم امر مالک دی او دغه امر مالک ته وایي کن فیکون. چې یو څیز ته وایي چې اوشه، لکه مطلب دا دی چې الله تعالی غر ته وایي چې والوځه، د غر جرأت دا نشته چې هغه انکار وکړي، هغه به فیکون هغه به لازمي کېږي. نو دا د الله تعالی د عالم امر حکم دی کن فیکون، چې الله تعالی وایي اوشه نو هغه وشي. دغه انسان دغه کائنات دغه وجود دغه جنس دا اختیار نشته چې الله تعالی هغه امر نه انکار وکړي او هغه ونه مني. دغه ته وایي کن فیکون.